سلیم هغه معلول ځوان دی چې د افغان حکومت د ملي اردو په لیکو کې یې 10 کاله دنده ترسره کړې، خو اوس د خپل ژوند سختې ورځې تېروي. سلیم وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یې دنده ترسره کړې او د زیات شمېر کسانو ژوند یې ژغورلی دی. سلیم د ملي اردو په لیکو کې د ماینونو انجینر و. نوموړی وایي 3715 ماینونه یې شنډ کړي، خو 3776 ماین یې ژوند ور نیمګړی کړ او د بدن 5 غړي، 1 لاس، 2 پښې او 2 سترګې یې له لاسه ورکړو. سلیم له دولت څخه سخت ګیلهمن دی. دی وایي حکومت تر اوسه ورسره هیڅ راز همکاري نه ده کړې، ان خپل معاش یې لا تر اوسه نه ده ورکړی. زه خپله د ماینو انجینر وم. 3715 ماینونه ما د خنثی کړي د سیاپنځکه لاندې ما خپله ما پیدا کړي. بیا جلال آباد ته ولاړم، هلته مې وظیفه وه. جلال آباد کې بیا متاسفانه زه د مین کار زه خپله سوم مین. سلیم زیاتوي ورځنۍ خرچه یې د چرګو د هګیو په خرڅولو ده. د کورنۍ 5 غړي یو، موږ 3 مې لرانې دي او زه یو مې کډه. د کورنۍ سرپرست نو خو بس دا درته ناست یم دغه له ما بعد مې دغه یو 4-5 کلنه 6 کلنه دغه کورنۍ سرپرست. نور هم بس دغه ژوند څوم چرګې ساتلې دي، غواګۍ پسې خرڅوو، یو څوم دغه کنریانې ساتلې او جوړه کوو، یو چیچیان باسي هغه که څوک رالو خرڅ یې کله خرڅ شي کله مړه شي، بس دنیا ژوند ده چې کوي سره. سلیم 2 لورانې لري چې یوه 1 کلنه او بله 15 کلنه ده. نوموړی وایي په خپل ژوند کې غټ ارمان په خپلو اولادونو زده کړې کول و، خو دا ارمان یې تر اوسه لا نیمګړی پاته ده. سلیم له حکومت او بډایه خلکو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي او وایي چې مرسته دې ورسره وکړي. په اولاد درس وایم نو دغه یو مې ډېر ځوروي چې اولاد مې اوس د اولاد سرپرستي را چې پاته، ځکه په دې خاطر باندې زه اوس خپله یو ګیلاس اوبه مې مخ ته ایښي، لاس پسې تپوم، یا یې چپه کړم یا یې وخت مې وچښي. نو 2 متره له ما چې لرې شی ایښی زه هغه نسم راخیستی، نه یې وینم نه یې پیدا کولی سم، مګر ځان کش کړم او شی به دغه کوم. نو اوس د اولاد سرپرستي له ما پاته ده، دې ته هم دا ما ډېر ځوروي. او بل مې دا ځوروي چې قرباني مې ورکړه، خو قرباني مې داسې شوه لکه روزه چې ونیسي او ماغزان ته یو 10 ملټه پاته یو په نسوارو یې ماته کې، په سګرېټو ماته کې. نو دا خپله قرباني داسې شوه راته لکه هغه ډېر یو پښیماني باندې ورغلی. دا ځای مې ډېر ځوروي چې ولې ما قرباني ورکړه، زموږ هغه یو دغه نه سوه معلومه. اوس بار ملکو ته ورسه ولا د موږ تر هغه ښه تکړه سرباز، موږ تر هغه ښه قوي سړي ای بار ملکو هغه ښاروالي او کارمند ولا امنیت لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره بریالي نه شو. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني.